الله الرحمن الرحیم. کتاب په دنیا کې تر ټولو غوره ډالۍ کتاب دی. ویل ولئ وایورئ او څه ترې زده کړئ او نورو ته یې هم ورسوئ. د کره کتنې مکتبونه، لیکوال سلیم اختر، ژباړن اجمل ښکلی. د غږیزو کتابونو په لړ کې دا ځل درته د کره کتنې مکتبونه په غږیزه بڼه زه سمیع الله شاهد وړاندې کوم. د کتاب په شپږمه برخه کې په خپله پوهیزه کره کتنه وغږېدو. د کتاب په اوومه برخه کې دې پوښتنو ته ځوابونه موندلی شو. لومړی، تاریخي کره کتنه کومه کره کتنه ده؟ دویم، ټولنپوهیزه کره کتنه څه ته وایي؟ لومړی، تاریخي کره کتنه یا هسټوریکل کریټیسیزم په پنځونو کې څو لاملونه لاس لري. پنځګر هسې قلم نه راخلي، هڅونکی یې تر شا ولاړ وي، نو د بېلابېلو انګیزو، محرکاتو او لاملونو له ګډونه ځانګړی طرز زېږي او د دغو انګیزو او لاملونو شننه، ورزش، ښوونه په مهمو کره کتنیزو مسایلو کې راځي. په دې موخه د ادب او ادیب او د اغېزمنونکو تاریخي اکر بکر او پیښو اغېزو زیرنه اړینه ده. په کره کتنه کې تاریخي ښوونځی د همدې اړتیا ایجاد و. په اصول انتقاد ادبیات کې عابد علي عابد لیکي، له تاریخي پلوه د ادب نقد د 19مې پېړۍ په وروستیو کې پیل شو. پر 1415 د نیپلز د فلسفې د ویچو جیواني بیټسټا وایس رساله نوی علم له ساینزه نوه خپره شوه. دا رساله د تاریخ د فلسفې په اړه ده. په همدې رساله کې لومړی ځل لکه چې نوموړي په تاریخ کې د ادب د ټولنیز تعبیر هڅه وکړه. تر دې وروسته نو دې فکر زور واخیست او ښکلي هنرونه او ادب د خپلې سیمې تاریخ، کلتور او قوم چې دا پکې راټوکېدلي دي له زاویې وارزول شول. پر خپلو هنرونو او ادب د پوهېدو لپاره د دوی د تخلیق د مهال پر زیرنه ټینګار وشو. جانسن هم دا خبره کړې ده. پر پنځونه باندې د سمې پریکړې لپاره باید د هغه مهال د وګړو غوښتنو ته پام وکړو او دا وزیرو چې پنځګر دا غوښتنې څومره په خپل هنر کې رانغښتي دي. جانسن د ایډمنډ شیرر غوندې تاریخي کره کتونکی نه و، خو له دې خبرې ښکاري چې پخواني کره کتونکي که لږ هم و خو د تاریخي لاملونو پر ارزښت پوهېدل. دوی د اوسنیو کره کتونکو غوندې سیاسي سترګو اړتیا نه درلوده، ځکه چې په هغه وخت کې تاریخ د باچاهانو په دربارونو کې زنداني و. خو اوس د تاریخ فلسفه بیخي نشته ده او تاریخي لاملونه لوی ځواک ګاڼه شي. نو په هغه وخت کې که چا دې ته اشاره هم راکړې وي، هم په سرو زرو یې منظورول پکار دي. د تاریخي کره کتنې منظم پیل فرانسوي ناقد ایډمنډ شیرر وکړ. شیرر چې د ملټن پر فرایډز لاس باندې د والټر او میکالي نقد ولوست، نو د دواړو په نظرونو کې یې د ځمکې اسمان توپیر ولید. والټر سخت غندلی او میکالي ډېر ستایلی و. نور شیرر د داسې کره کتنې لټه پیل کړه چې له شخصي خوښۍ او ناخوښۍ پاکه وي او له پریکړې پرته پر پنځونو سړی پوه کړي. په بله وینا دا کره کتنه هم د قضاوت او معیار پالنې پر وړاندې غبرګون و. داسې غبرګون چې د شیرر په وینا د یو پنځګر پر لیکنو په خبرو کې دا کتل چې لیکوال یا شاعر د خپل مهال له حالاتو اغېزمن شوی، پام یې کوم اړخ ته کړی دی. په یو بل ځای کې وایي د پنځګر د وخت کړو وړو او شخصیت له شننې د هغه پر پنځونو ښه پوهېدلی شو. شیرر پر دې ټینګار وکړ چې د شعر یا نثر په نقد کې خو لومړی شخصي خوښي، ناخوښي او د خپل مهال کینې لرې غورځول پکار دي او په خپله پنځونه زیرل پکار دي. د دغه کار د ښې سراینې لپاره د پنځونې له بشپړې سپړنې او د پنځګر د شخصي ژوند، چاپېریال، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او ادبي لاملونو له لوستو سره سره دا هم په ډاګه کیږي چې دې ټولو پر پنځګرو مثبت که منفي اغېز ښندلی دی. په المان کې شلیګل هم پر دې کره کتنه ټینګار وکړ. شلیګل د داروین غوندې په ادب او مخلوقاتو کې د پرمختګ یا ارتقا پلوي و او ادب یې پر بیالوژي غوندې ډولونو ویشه. د ریچارډ مولټن غوندې شیرر د ارزښت ټاکنې او ډلبندۍ مخالف و. نوموړی وایي چې د کره کتونکي کار دا نه دی چې د پنځونو ارزښت وټاکي. د کره کتونکي کار دا دی چې د تاریخي او شخصي لاملونو په رڼا کې په ناپیلې توګه پنځونه وشني او ارزښت یې لوستونکي ته پرېږدي. په دې توګه نوموړی تاریخي کره کتنې ته نږدې کېدای شي، ځکه چې دلته هم د ساینسپوه غوندې له کره کتونکي د ناپیلتوب غوښتنه کېږي. البته مولټن د پنځګر له شخصیت سره مینه نه لري، خو شیرر یې اړین بولي. فرانسوي ناقد سانبو د شیرر افکار پراخه کړل او په تاریخي کره کتنه یې د پریکنتیا د پیدا کولو هڅه وکړه. دا وینا یې فکر روښانوي چې بوټی مو وپېژانده، میوه یې هم پېژنئ. بوټی پنځګر دی او میوه پنځونه. سانبو د بوټو په مثال هڅه کړې چې کره کتنه بیالوژي ته نږدې کړي چې په دې بیلګه کې تر میوې بوټي زیات ارزښت لري. که خبره لږه نوره هم پراخه کړو، نو تر دوی ځمکه، هوا، اوبه او نور جغرافیوي لاملونه بنسټي ارزښت لري، ځکه چې له تخمه بوټی
بوټی جوړوي او میوې ته بیل رنګ او خوند ورکوي. ځمکه، هېواد دی، هوا، کلتوري او تاریخي لاملونه او تخم ارثي اغیزې. دا دی د تاریخي کرکتنې نسوړ. ځکه خو سانبو وایي چې د پنځونې د ارزونې پر مهال کرکتونکی بویا د پنځګر له شخصي ژوند سره د هغه د هېواد د هغه ځای د حالاتو او د پنځګر له توکمیزو ځانګړنو خبر وي. پر دې سربیره د ارثي اغیزو د پلټنې لپاره به د پنځګرو د مور و پلار په تیره د مور او ورسره یې د خویندو، ورونو او نورو خپلوانو په اړه د معلوماتو ترلاسه هم اړین وي. سانبو زیات کار په بیالوژي کې کړی وو، ځکه چې له کرکتنې سره د بیالوژي غوندې چلند روا ګاڼه او ارثي اغیزو ته یې تر حده زیات ارزښت ورکاوه. د سانبو په ان تر پنځونې مخکې د پنځګر د شخصیت سپړنه ضرور ده. زه ادب یا ادبي پنځونه له انساني شخصیت بیل شی نه ګڼم او نه پنځونې بیلې، یعنی د پنځګر د شخصیت په اړه له معلوماتو پرته ارزولی شم. داسې خو ترې یوازې څکه کولی شم. سانبو چې د ادب په لوست کې پنځګر هم اړین ګڼي، نو لاندې پوښتنې کوي. د پنځګر په زیرنه کې باید له ځانه څو پوښتنې وکړو. داسې پوښتنې چې کېدای شي له پنځونې سره تړاو ونه لري، خو له پنځونې سره پر تړلو مسایلو هله پوهېدلی شو چې دغه پوښتنې ځواب کړو. دا پوښتنې به په دې ډول وي: پنځګر ادب ته په کومه سترګه ګوري؟ فطرت څنګه ګڼي؟ د زر و زن په اړه یې نظر څه دی؟ شتمن دی، بېوسه؟ لنډه دا چې د اثر او لیکوال په اړه د دراز معلوماتو راټولول روان او اړین دي. د سانبو د افکارو بل غوړونکی هم فرانسوی و او تین نومېده. تین لیټرري هسټوري اف انګلیش پیپل ولیکه او په دې کې یې د فرنګیانو ادب او ستر پنځګر د تاریخي کرکتنې په زرکاڼې ارزولی و. د دې کتاب په پایڅوړ یعنې ضمیمه کې تین پر خپلې کرکتنیزې مفکورې خبرې کړې دي. تین د ادب او ادبي محرکاتو د شننې لپاره پر خپلو جوړو کړیو آرونو دومره ټینګار وکړ چې پرمول شول. هغه پرمول دا دی: توکم یا رس، دویم چاپیریال یا میلیو، دریم تخلیقي شیبه یا مومنت. د دې نظریې پر بنسټ پنځګر د خپل مهال زیږنده دی، په یو قام او توکم پورې تړلی دی او په بیل چاپیریال کې ژوند کوي. پر دې سربیره ځانګړې سیمه او د تاریخي شیبو ځانګړې اغیزې په ګډه د شخصیت جوړوي او په یو ځانګړي قالب کې ورته د ادبي ذوق او تخلیقي وړتیا د نغښتیا بیل سبک ورکوي. فورمولیستانو چې د کلمو پر بنسټ د کرکتنې کوم ډول رامنځته کړ، په هغه کې د تاریخي کرکتنې اړوندو موضوعاتو ته ځای پاتې نه شو. جوړښتي یا فورمولیستي کرکتنې د کلمې تاریخ ومانه، خو د کلمو د کارونکي پنځګر فردي او ټولنیز شالید او تاریخ یې په لغته ووهل. همداسې په ښکلاپوهیزه، روماني او ارواپوهیزه کرکتنو کې هم د پنځونې او پنځګر په بحث کې هېوادني تاریخ ته دومره ارزښت نه ورکول کېده. داسې ده چې ارواپوهیزه کرکتنه مثلا د اشرف مفتون د شاعري په لوست کې د هغه له شخصیت او روان سره کار لري، خو تاریخي کرکتنه د اشرف مفتون د مهال ځانګړې تاریخي اغیزې رسپړي. په تاریخي کرکتنه کې پر پریکنتیا او ناپیلتیا باندې د سانبون او تین ټینګار ښیي چې دا کرکتنه د رومانوالي، د نننۍ او تخیل پلوي او د ښکلاپوهې د ښکلاپالنې غبرګون. لاینل ټرلنګ په خپله لیکنه د سینس اف پاست کې په ادب او نقد کې د تاریخ د نقش په اړه وایي: په ادبي پنځونه کې له تاریخه سرغړاوی شونی نه دی. بیا دا هم ده چې د پنځونې تاریخوالی زموږ د ښکلاپوهیزې تجربې برخه وي. ادب چې یو ډول تاریخي هنر، هسټوریکل آرټ دی، نو چې هر څنګه وي په تاریخ پورې به تړلی وي. پام وي چې د لاینل ټرلنګ په خپله ارواپوهنیزې کرکتنې ته میل و. تاریخي کرکتونکی نه و، خو د پنځونې د تاریخوالي خبره یې د فکر وړ ده. د تین د نظریې په رڼا کې پر افغانستان باندې د شوروي د تیري په غبرګون کې د مقاومت پښتو ادبیات داسې ارزو. د توریالي قوم او مسلمانانو په توګه افغان پنځګرو ته جګړه نوې خبره نه ده. له وړوکوالي د اصحابو د میړانې او د محمود غزنوي، شهاب الدین غوري، غیاث الدین غوري، شیرشاه سوري، خوشحال بابا، میرویس نیکه او احمدشاه بابا د تورې کیسې اورېدلې دي. پر افغانستان باندې د شوروي د تیري پر ضد په جهاد کې افغان پنځګر له نورو افغانانو سره پوره برخه واخیسته. پر افغانستان باندې د شوروي برید ملي احساسات راوپارول او د پنځګرو تخلیقي وړتیا ته یې ژبه ورکړه. په دې توګه په هر نظر پورې تړلو پنځګرو د ملي احساساتو ترجمانۍ ته مخه کړه. دا احساسات مخکې له مخکې د دوی په ذهنونو کې وو، خو اظهار ته یې داسې محرک و که دا حالات پر افغانستان راغلی نه وای، نو شونې وه چې دا ډول شاعري او نثر لیکل شونې نه وای. تاریخي کرکتنې ارزښت په دې هم ډیر دی چې لومړی وار یې هغه ټولنیز لاملونه، تاریخي محرکات او توکمیز ارزښت په ګوته کړل چې په یوه نه یوه بڼه د پنځګر شخصیت ته بېله اډانه ورکوي او تخلیقي ذوق ته یې د اظهار بېلې لارې چارې چمتو کوي. خو په تاریخي کرکتنه کې چې یوازې همدا مسایل بنسټ ګڼل کېږي، نو نیمګړتیاوې ژر رابرسېره شوي.
کوي. میتیو ارنلډ د دې کره په اړه له افراط او تفریط پاک نظر لري. اوس مهال تاریخي کره کتنه ډیره اړینه او مشهوره ده، خو دا خبره چې یوازې همدا ادب ښه ارزولی شي خطرناکه ده. لاندې د دې نظریې خطر واضح شوی دی. په تاریخي کره کتنه کې پنځګر خپل فردیت او ذوق بایلي او د دغې مفکورې له مخې د یو کول او چاپیریال بیلګه بلکې ضمني پیداوار شي. همدا خبره وه چې ویریون د تین نظریه رد کړه. نوې ارواپوهنې پر بنسټ چې کوم مکتب جوړ شو هغه هم پر تاریخي کره کتنې همدا نیوکه وکړه، ځکه چې ارواپوهان خو لاشعور او ژوند د ټولنیز لاشعور په رڼا کې څېړي. نو په تاریخي کره کتنه کې چې د پنځګر فردیت او ورپورې تړلې رواني غوښتنې د پرېکنتیا بلهاري کېږي، څرنګه د چلښت جواز ترلاسه کولی شي. سید احتشام په خپله لیکنه ادبي تنقید قدر و معیار کې جستجو کې لیکي له تاریخي او ټولنیز پلوه د ادب کره کتنه د روایتونو ذوق، کلتوري ارزښتونو، ملي او نړیوالو معیارونو، اخلاقي پیغام او ادبي ذوق په اړه ډیر څه لري او ډیرو پوښتنو ته ځواب وایي. خو د پنځګر د فردیت او لویي په کچ میچ کې ډیر مزل نشي کولی. ګنې دا ډول کره کتونکی بویا هغه بېلوندیي ښېګڼې هم وپېژني چې یو وګړی له نورو بېلوي. دا خبرې د همدې وګړي د هنري او ټولنیز ذوق له شننې معلومېدای شي. خو په تاریخي او ټولنیزه کره کتنه کې دا نیمګړتیا شته چې د ادب ښکلاپوهیزو ارزښتونو ته شا کوي. دا سمه ده چې کله ناکله د یو کول یا چاپیریال اغېزې یو شان وي، خو چې ځیر شي نو دا یو شانوالی به درته ډېر سرسري ښکاره شي. هسې خو هر اړخیز ښکاري، خو د سرآب غوندې د هر اړخیزتوب عمومي وي، ځکه خو د یو مهال پنځګر له یو تمایل یا ادبي خوځښت ته بشپړ نه اغېزمن کېږي. او لامل دا دی چې هر پنځګر دغه اغېزې د خپلو بیلو رواني غوښتنو په لوښي کې مني. که داسې نه وای نو له سوسیالیستي فکره بډو کره کتونکو به د نور محمد ترکي د ناولونو مخالفت نه کاوه. ګنې کوم مهال چې د نور محمد ترکي فکر او هنر ته الهام ورکړ هغه مهال دا نور ولې هغسې نه کړل. د دې پوښتنې ځواب یوازې پر رواني غوښتنو ولاړ فردیت ویلی شي. د ادب او ژوند تړاو یو اړخیز نه وي. ژوند ادب اغېزمنوي او ادب ژوند فعالیت ته لاره جوړوي او پنځګر یې بیرته ورغبرګوي. په همدې عمل او عکس العمل کې د ژوند او ادب پرمختګ نغښتی دی. لوی پنځګر د حالاتو او ولسي غوښتنو پیروي او انځورونه په پټو سترګو نه کوي، بلکې هغه د نویو تجربو او بغاوتونو په مټ بیخي تاریخ او ټولنه بدله کړي. خوشحال رحمان بابا، حمید الفت او نور همدې ته پیدا و. په پښتو کې تاریخي کره کتنه د یو بیل او مستند ښوونځي په توګه نه ده رامنځته شوې، خو په پیروي یې خورې ورې لیکنې شوي دي. دویم، ټولنپوهیزه کره کتنه یا سوشیالوجیکل کریټیسیزم. کېدای شي د پخوانو پوهانو او کره کتونکو په لیکنو کې مهالنی فکر او ټولنیز لاملونه هم پیدا شي چې پنځګر او کره کتونکي ته پر چاپیریال، ټولنې او مهال ښه راښکل اسانه دي. خو تر کومه ځایه چې د یو بیل مکتب په توګه د ټولنپوهنیزې کره کتنې د اصولو د اوډون خبره ده، نو دا هم د ارواپوهنیزې او سوسیالیستي مارکسیستي کره کتنې غوندې د هغه وخت زېږنده ده. خو دومره مهمه ده چې ولبر سکاټ په خپل اثر 5 اپروچ اف لیټریري کریټیسیزم کې په 5 مهمو کره کتنو کې شمیرلې ده. د ولبر سکاټ په ان ایډمنډ ولسن د ټولنپوهیزې کره کتنې د لومړي کره کتونکي په توګه د 13مې پېړۍ تر کره کتونکي ویچیو ته ځان ورساو چې د هومر تراژیدیو لکه چې د هومر حماسي ښیي ته یې ځان ورساو. په 19مه پېړۍ کې هرډر هم دا لاره ونیوله چې اخر تین بشپړه کړه. ویچو ایټالوی و چې اثر نوی ساینس یې دویمه بوتیقه ګڼل کېږي. ولبر سکاټ وایي د هنر او ټولنیزو ارزښتونو ترمنځ تړاو فطري بلکې رښتیا پال یا ریالیزم خوځښت له مخې خو بیخي بنسټي دی، ځکه خو په امریکا کې هولز، جیک لنډن، هیملن، ګارلینډ او پرینک نورس د ادب او ټولنې ترمنځ تړاو ته ځیر شوي دي. کره کتونکي چې د ټولنپوهیز او سیاسي پر ځای ټولنه کلمه وکاروله نو ادب پر پراختیا پوه شو. په دې کې د هیریلیون دا نظر هم رااخلو نو د ادب او ټولنې تړاو به ښه جوت شي. د ادب او ټولنې تړاو دوه اړخیز دی. یوازې له ټولنیزو عواملو ادب نه زیږي، ټولنیز عوامل له ادب هم زیږي. مولانا حلیب په نننی تعبیر ټولنپوهیزه کره کتونکی نه و، خو پر 1893 زیږدیز کال له دیوان سره د مقدمه شعر و شاعرۍ تر خپراوي پورې چې په اروپا کې لا دې کره کتنې غوټۍ نه وې سپړلې، د ادب او ټولنې پر وبله چلند او غبرګون او بیا پر دوه اړخیزو اغېزو خبرې کړې وې. هغه وایي دود دی چې څومره د ټولنې افکار، نظرونه، عادتونه او تمایل بدلیږي هغومره شعر هم بدلیږي او دا بدلون بیخي بې پامه او بې ارادي وي، ځکه چې ټولنې ته په کتو شاعر لاسي خپل رنګ نه اړوي بلکې له ټولنې سره په خپله بدلیږي. دا سمه ده چې مولانا حلی د ادب او ټولنې د دوه اړخیزو اغېز پر هرو بېلابېلو فکري او تخلیقي خواوو سرسري تیر شوی دی او تر باچا، دربار، غزل او د قصیدې تر واه واه پورې محدود پاتې دی، خو بیا یې د ټولنې او ادب تړاو ژور زیږلی دی. ټولنپوهنې ته په انګلیسي کې سوسیالوژي وایي. دا سوسیالوژي د 19مې پېړۍ په لومړیو کې یو فرانسوي پوهان کومت
له سوشل یعنی ټولنه راوویسته. ټولنپوهنې ته اجتماعیات هم وایي. په دې کې د یو کس پر ځای له وګړو جوړه ټولنه زیرل کیږي. په لومړیو کې پر ټولنپوهیزه کره کتنه باندې د روسو او سپنسر د افکارو اغیز پروت و. وروسته پکې د داروین ارتقا د نظریې د فریډ د ارواپوهنې او د مارکس د توکپالنې یعنی مادیت په رڼا کې ووړېده. د ټولنپوهیزه کره کتنې له مخې چې د پنځګرو او پنځونو د زیرنې لړۍ پیل شوه، نو د وګړي او ټولنې دوه اړخیز چلن او غبرګون د ټولنې او په ټولنې پورې د تړلو سیاسي، اقتصادي او کلتوري لاملونو په رڼا کې وزیرل شو، او دا د ټولنپوهیز کره کتونکي کار دی. د ادب او ټولنې د تړاو په اړه ملکم براډبري په خپل اثر د سوشل کنټیکسټ ماډرن انګلیش لټریچر کې لیکي: ادب د ټولنې بېلابېلې معناوې مرتبوي او رڼوي، ځکه خو په ټولنې پورې تړلی دی. دا د هنري پنځونو او ارزښتونو داسې کړۍ ده چې پنځګر او لوستوال سره همغږي کوي. دا د ټولنیز ابلاغ لار ده چې زموږ ذهني هڅې او تخیل څرګندوي. پروفیسور مسعود حسین خان په خپله لیکنه ټولنه او شعر کې لیکي چې د ټولنپوهې لوی فرانسوي پوه سیلالو هم دا ټینګار کوي چې هنر هله ښه رڼېدلی شي چې ارزښتونه یې د ژوند له ارزښتونو راووتي. دا چې تجربه له ټولنیز ژونده پیلېږي، نو لالو وایي چې د شعر د تیورۍ د اوډون پر مهال د شاعر نظري او ټولنپوهیز حالات زیرل ښه دي. پر ادب او نقد باندې د ټولنپوهنې پوخ اغیز تاریخي او سوسیالیستي کره کتنه وزېږوله. اقتصاد او تاریخ د بېلابېلو کره کتنو په لاملونو کې یو شان ګول کېږي، خو دا دواړه ټولنې له غړیتوب سره خپلې غوښتنې او ځانتیاش تشخیص لري. داسې وګڼئ چې تاریخي او اقتصادي عوامل د ټولنپوهنې د پراخ ډګر دوه مهم لوبغاړي دي. د ټولنې په جوړښت کې که تاریخ د ځینو په ان تاریخي جبر لاس لري، نو د اوس مهال اقتصادي لوړې ژورې هم اغېزمنوي چې ادب او پنځګر ترې خوای تېرېدلی نه شي. په ټولنپوهیزه کره کتنه کې له اقتصادي عواملو پراخه استفاده کېدای شي، خو که یو ځانګړې محرکه یعنې تیورۍ نظریې ته په درنه سترګه وکتل شي او نور تر پښو لاندې شي، نو بیا به یا تاریخي او یا سوسیالیستي نقد وي. تاریخي کره کتنه پر کول، چاپیریال او د تخلیق پر شیبه ولاړه وه. ټولنپوهیزې کره کتنې په دې درې واړو کې یو چاپیریال رااخلي، تلته یې ځان رسوي او بېلابېل لاملونه یې په محدبه هنداره کې زیري. ټولنپوهیزه کره کتنه د ادب په تخلیق او د پنځګر په شخصیت کې د ټولنیزو محرکاتو لټي ته تر هر څه ډېر ارزښت ورکوي. لومړۍ خبره دا ده چې په ټولنپوهیزه کره کتنه کې د ټولنې چاپیریال او ټولنیزو لاملونو غوندې نومونو معناوې محدودې نه وي، بلکې ټولنه مورین یعنی کل او مدني لاملونه یې توکونه یعنی اجزا دي. د دغو اجزاو بېله مطالعه مو له نویو معلوماتو سره مخ کوي. د ټولنې ګروهي دودونه، انګېرنې او نور په هسې په څرګنده خپلواک ښکاري، خو دا ټول په یو تار پیلي دي. د دوی تر شا د پیړیو انساني شعور واکمن وي. یوه ګروهه په یوه ټولنه کې په اسانه ریښې غځغلوي، خو په بله ټولنه کې لکه د بلې سیمې بوټی وچ شي. دا ولې؟ د دې او داسې نورو پوښتنو ځوابونې ته موږ اړ یو چې د وګړنیو پوهو پاڼې پرله واړوو او انسان پنځولي تمدنونه او کلتوري بدلونونه سره پرتلیز ولولو. بل دا چې په لرغونو نامتمدنو او اوسنیو ټولنو کې دود فکرونه څومره سره ورته او مختلف دي او ولې یې ترمنځ توپیر دی. دا خبرې هم په وګړپوهو کې لوستلی شو. که تر دې ژوره څېړو نو اسطورې به وګورو، او که تر هغې هم لاندې ځو نو د ژنګ ټولنیز لاشعور څراغ را سره پکار دی. د ټولنپوهیز کره کتونکي دوه ستر مسؤلیتونه دي. لومړی خو د یوې ټولنې د تمایلاتو له شننې نه د یو پیر ذهني شالید جوړوي. په دې لړ کې دی د ټولنې له هرې څانګې نه چې د ده له کار سره سروکار لري مرسته غوښتلی شي. د ذهني شالید او رغنده کلتوري لاملونو لوست په دې هم ښه دی چې کره کتونکی د همدوی په رڼا کې پنډګر او پنځولکی لولي. ادب تاریخ ښیي چې له یوې نیمې پېښې پرته په بېلابېلو وختونو کې د همدې ځانګړو فکرونو ډېوې بلې وي چې رڼا ته یې ځانګړي ادب ساه اخیسته. او په پاخه ګمان د ټولنپوهیزې کره کتنې تر ټولو لویه ګټه همدا ده چې دا راته وایي چې ځانګړی وخت ځانګړی ادب څرنګه رامنځته کوي، او د یو مهال پنځګر د بل مهال د پنځګر سره څرنګه او ولې توپیر لري. د دې پوښتنې ځواب هیډسن دا ورکوي: یو مهال چې د خپل ځواک د اظهار لپاره کومې وسیلې کاروي، ادب هم پکې راځي. دا ځکه چې په سیاسي خوځښتونو، ګروهو، فلسفي افکارو او هنرونو ټولو کې همدا ځواک غړېږي. پخوا چې په افغانستان کې سیاسي ټیکاو او آرامي وه، نو پښتو ادب هم آرام و، خو چې د وایي کودتا وشوه نو ورسره ادب هم د جګړو او نارامیو تاریخ جام وګوټ. تر څو چې حالات زهرجن وي ادب به یې غبرګوي، خو چې حالات بدل شول ادب بدل وبوله.
نو چې د هر مهال ادب ولولو لومړی به د هغه مهال اوضاع او حالات ګورو، ځکه چې د همدغو حالاتو پر اسپړنه له ادب سره ښه آشنا کېدای شو. بل به دا ګورو چې دغه حالات د شاعرانو او لیکوالو په پنځونو کې څومره او څرنګه انځور شوی دی، لیکوالو یې کوم اړخونه راخیستي دي او پر کومو یې خاورې اړولې دي. که ټولنپوهیزه کرکتنه کرکتنیز مکتب وهم نه ګڼو او یوازې د یو طرز په سترګو ورته وګورو، نو هم له ادبي تاریخپوه سره ډېره مرسته کولی شي. ادبي مورخ چې له ټول ادب یا له یو ادبي فورم سره دلچسپي لري، نو که د ادب د دورو او بېلابېلو ادبي مکتبونو او خوځښتونو د شننې لپاره له مهالنیو غوښتنو او ورپورې تړلو محرکاتو کار وانخلي، نو په پریکړو کې به د تېروتنې امکان زیاتېږي. ادبي تاریخپوهانو ته پکار دي چې هغه ټول ټولنیز عوامل په ګوته کړي چې یو ادبي خوځښت یا غبرګون ته یې ساه ورکړې ده. په دې توګه په افغانستان کې د سوسیالیستي ادب د سمې پېژندنې لپاره د شوروي اتحاد د سیاسي او فکري اغېزو او فعالیتونو شننه اړینه ده. ټولنپوهیزه کرکتنه راسره د خدایي خدمتګارو د ادبي کارنامو په مطالعه کې ډېره مرسته کوي. انجمن اصلاح افغاني او وروسته د خدایي خدمتګارو ټولۍ د هغه مهال د سیاسي حالاتو زېږنده وو. فرنګیانو پښتانه ځپلي او خوار او له ښوونځیو لرې ساتلي وو. پاچا خان له فرنګیانو نه د پښتو د خلاصون لپاره ښوونځی جوړ کړ. وروسته یې سیاسي فعالیت ته بډې ووهلې او د دغو سیاسي چارو د ترسرایانې او موخو د پښتنو خپلواکۍ او سوکالۍ د ترلاسي لپاره یې ادب ته مخه کړه. ډرامې جوړې شوې، لنډې کیسې او ناولونه ولیکل شول او د عبدالاکبر خان اکبر، ماستر عبدالکریم او مهدي شاه مهدي په ګډون د خدایي خدمتګارۍ ټولو لیکوالو او شاعرانو خپلې پنځونې په دغه رنګ کې رنګ کړې. نو د خدایي خدمتګارو شعرونه او نثرونه د دغه ځانګړي مهال حالاتو او سیاسي موخو زېږندوي. اوس که یو کره کتونکی د شلمې پېړۍ د دغه ستر خوځښت پر ادبیاتو باندې ګډېږي، ناچاره دی چې د دغه وخت له سیاستونو، ناورینونو، ناخوالو او نورو یې پیل کړي، ځکه چې د همدغو حالاتو په غېږ کې خدایي خدمتګار ادب لوی شوی دی، یعنې ارزونه به یې نیمګړې به وي. په پښتو کې ټولنپوهیزه کرکتنه د یو بیل مکتب په بڼه نشته، خو داسې لیکلي نقدونه شته چې په کرکتنې یې د مهال او حالاتو عنصر ته پام کړی دی. کرکتونکو د پنځونې د مهال د شننې لپاره له ادبي تاریخ هم په دې موخه ګټنه کړې ده، ځکه چې ادب تاریخ ادبیات د مهال په لوښي کې له سیاسي، اقتصادي، مذهبي، کلتوري او نورو حالاتو سره رنګېدلی وړاندې کوي. مونوګرافونه او تیزیسونه که په هره ادبي موضوع لیکل کېږي، پکار ده چې پر خپله موضوع د دغه مهال د هر اړخیزې سیاسي، مذهبي، اقتصادي، کلتوري او نورو وضع په رڼا کې وغږېږي. نو هسې خو تاریخي کرکتنه هم سیاسي حالات راخلي، خو ټولنپوهیزه کرکتنه د لیکوال یا شاعر پر هنري لیوالتیاو، تمایلاتو او فردي ذوق باندې هم ګډېږي. په انګریزۍ کې د ناولونو د ارزونې لپاره له ټولنپوهیزې کرکتنې ډېره استفاده شوې ده، ځکه چې ناول یا لنډه کیسه د ټولنې او ژوندانه مخامخ انځور دی. کېدای شي د کیسه ییز لیکوال زاویه فردي وي، خو څرنګه چې نوموړی د بهرني چاپېریال انځورونه وړاندې کوي، نو په زیرینه کې له ټولنپوهنیزې کرکتنې کار اخیستل پکار دي. ایډمنډ ولسن په د ټرایفل ټینکرز کې پر چارلز ډکنز او کپلن باندې همدا ټولنپوهیز نقد کړی دی. د همفري هاوس اثر ډکنز ورلډ هم پکې دی، د چې د خپلې کرکتنې په اړه څه ویلي د ټولنپوهیزې کرکتنې لنډیز دی. زما دا کتاب به د ډاکټر ډکنز د پنځونو او د دغو پنځونو د وخت تړاو د ښې رڼونې هڅه کوي. پر دې سربیره به د هغه د سمون فکر، هغه د کومو چارو سمون غوښت، له هغه سره چې د کوم ژوند ارمان او هغه مهال چې دی پکې اوسېده، د دوی ترمنځ به تړاو روښانه کړي. که په هر ناول نه وي، پر هغو ناولونو خو د ټولنپوهیزې کرکتنې تطبیق پکار دی چې ټولنیزې ستونزې بیانوي. مثلا د استاد محمد صدیق پسرلي، استاد شپون، ډاکټر محب اسلام او نور پر ناولونو باندې په نقد کې له ټولنپوهیزې کرکتنې استفاده کړې ده، ځکه چې دوی ټول په خپلو کیسو او ناولونو کې د وخت انځورونه کړي. د استاد شپون شینټاغی او ګټیالی د غویي تر کودتا وروستی افغانستان انځوروي، او محب زغم راته په ځوانمرګي کې د اوس مهال تر ګردو ګواښنده موضوع ځوانمرګي بریدونه او بریدګر انځوروي چې څرنګه روزل کېږي او څرنګه بریدونه کوي. نو که کرکتونکی د وخت له سیاسي، مذهبي، اقتصادي، کلتوري او نورو تاریخ او حالاتو خبر نه وي، دغه ناولونه به څرنګه ارزوي. له دې بېلګو موخه دا نه ده چې ټولنپوهیزه کرکتنه یوازې تر کیسه ییز ادب محدود دی. ټولنپوهیزه کرکتنه شعرونه هم ارزولی شي. مثلا د خوشحال بابا پر شاعرۍ د نقد لپاره ټولنپوهیزه کرکتنه اغېزمنه وسیله ده چې د هغه وخت سیاسي حالات راوسپړي او د هغوی په رڼا کې د خوشحال